پنجشیر 11 کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته روان شو. له پنجشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د دوهم مقاومت د ډلې وغړي شمس الدین حمید ازادي راډیو ته وویل چې د 11 کسیز پلاوی به نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د طالبانو ویاند د ذبیح الله مجاهد پرون ویلي وو چې وې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پخواني جهادي قوماندانان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي چې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکی دی، خو که طالبان پر پنجشیر حمله وکړي مقاومت به ورسره وکړي. او د امریکا جمهوریت غوښتونکي وایي تر ټاکلې نیټې د ټولو ځواکونو وتل ناممکن دي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند د ځینې غړو یوې خبري ناستې ته ویلي چې له افغانستان څخه تر ټاکلې نیټې پورې د ځواکونو او همکارانو د ایستلو لړۍ بشپړېدل ناممکن دي. دوی د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دا مسئله جدي ونیسي او هر څه ژر پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. دوی زیاته کړې چې امریکا په دې مسئله کې د چا مشورې او موافقې ته اړتیا نه لري او که چېرته یې څوک مخنیوی کوي نو په توان به یې تمامه شي. هغوی د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پر وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا جمهوریت غوښتونکي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې ولسمشر بایډن په دې وروستیو کې ویلي چې دوی به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ضرب العجل تمدید نه کړي او هڅه کوي چې تر ټاکلې نیټې له دغه هیواد څخه د خپلو سرتیرو د وتلو بهیر پای ته ورسوي. لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه، ښې چاره.